یعنی اصل کې مین خبره ده قسمت او د قسمت نه څوک زیاته ملګرو نشي اغشتی. کو زه تاسو ته ووایم نو دا واینز چلول هم ډېر ګران کار دی. د دې واینز مثال له کاروبار دی او هغه کاروبار چې په کوم کاروبار کې انسان نه پوهېږي دې کاروبار مخکې نشي چلولی. نو د واینز دنیا یو داسې دنیا ده چې دې کې به خرچې کې دې کې به کم از کم چې تا سره کم کسان ولاړي هغوی باندې ته خواري وکړې ته ښه مطمئن کې د کرکټر نه مطمئن کې هغې باندې ته 4-5 کاله واړې او هغې کې هغه ښه ټرین شي خو ته دا څه پته ولګي چې آیا دا واینز فن څنګه جوړېږي د دې واینز اصلاحي ویډیو څنګه جوړېږي. نو ماشاءالله جنید نن هغه هر څه باندې پوره راغی چې په اصلاح کې هم ښه کامیاب روان دی او په فن کې هم روان دی. نو زه درته ویلکم کوم او ډېر ډېر مبارک شي. یمي ته هم وایم یمي څه شو وای دا دی ما چاک ما کوه نه راغی چې نه بار روزه کنو نور کله کله ډاګي پټیږي نو نن دا څه پاتې لري شرمېږي نو ماشاءالله باندې ښه کرکټر دی او خو تقریبا یمي خو 4-5 کاله کار وکړو ګوهر بھائی او جنید تقریبا 3 کاله کار کم از کم خو دا ده چې جنید ته نمبر یوړو ځکه چې جنید اصلاحي کې هم د باندې ورو لږ راغلی نه په دې سوټي زه څه کوم نه هیروین خو زما غره په دې شي درې سپین مې مین خبره دا ده ملګرو چې یمي کې یو کار دی او دا د نه په مرګ هم دوزي دې څه کوي دې چې کله 4-5 کرکټر ملګرو ولاړي یو اصلاحي کار به هغې کې به مطلب د ایموشنل سین دی دې پکې एकदम نو دا لکه ټیک ده ښه کرکټر دی یمي خو تا نه دقه یو پوینټ چوزي نو بیا ماشاءالله دې نه لکه او تاسو چې یو بله خبره کوم یو جینۍ راله زر کې نوم او راتو راتې په دې ټول په سوشل میډیا باندې یو دوم مچو کو او تاسو ته پته ده ډېره توره نمکینه خو دومره خوږه ده لکه څنګه چې ګوله خوږه ده نو راځي هغه خو شرمېږه جینۍ دا ټول تاسو ټول ملګري یې ګپې لګو که نه دوی ځان د دوی باره کې اوسونه سپینه شوې ده ستا نه ښکلې شوې ده ښه په قلار کښېنه ته وګوره څنګه یې راښکونکي لینز یې راګولي دي زه یې پیله راکړم بوړه راوداره خو چې موږ ته مې وایي دا خوشحالګېره ګلجانې په دې ښکلي شونډو ماشاءالله نه شونډې مې پړقېږي دا څه میکاپونه یې خدای دې ذلیل کړه ما هم لږ روړی چې واپس سونی اشاره نه جوړه نه لکه تاسو وایئ چې کلر ستاسو سپین دی خو د مخ نه دا ګونجوالې ختم شوه د دې لپاره حتی دې باره کې څه وایي وکړې یو خبره دا ده چې زه دغه ته هم دا وایم نازکې ته هم چې ولې دا تربوزه په غورځې او روز اوسه خپل قسم ښکاره کړه خلک راکاږه ځان ته دا په دې نه ده چې تا نیم تربوز پټ کړی دی او هغه چیرې دی ملګرو به دا دی دا سره خلاص کړو مېلمانه ما خو د دې انټروډکشن کوو غلی ودرېږئ ملګرو داسې کار کوو سکیټ کټ کوو باقي دا کومې خبرې تاسو واورئ بس په هغې باندې عمل وکړئ او اوس صرف خنداګانې دي ښه ده خبره اوس تشې خنداګانې تھینک یو یو جهان مننه نه پرسنالټي شته نه باډي شته خو ولې د عوامو په اړه کې یو لوی ځای پیدا کړی دی او دام چې ما راوستی و نو د هغه نوم دی مردکې دا راته وایي مردکیه دا به ماته څه وي چې زه دنه پټ شم مکې دلته لاړ شم نو ته ما څنګه پیدا کړې ما به داسې وی که نه وایم زما نوم مردکې چې یو په هغې کې بیا مې څه پلاره مې نو دا مقناطیس پلا دی کوم طرفه راغلی چې دا څوک هم لکه شګې به هغې پورې نښتې او ډایرکټ په ماله راغلی ښه نو دغه ځای کې خو تا ته پاتې رایم دا مقناطیس سره زما لرې دي او ما ته ځمکه نه تل نه وباسي دا راته وایي دې ماشومانو چې رضا نه کوم چینی نیسي که نه ټو سټار واینز نو زویره دې باره کې څه سوچ دی خیر داسې ښکلې غوندې خبرې لږه غوندې وکړه د دې باره کې خو مې دا سوچ دی چې دا به انشاءالله کامیابېږي مینهوال به ورته سپورټ ورکوي ټیک ده او ټول به پسې سپورټ کوي او په اخر کې زه
ډېر زور سیب دی هغه ته مې وایه ماشاءالله پر ډیوه خوله چې تو وې موږ له بړه د خنداګانو نه پړه خوچې ها وایه دا ټیم وې د تمنا پر تا فوټبالان نه دي که یې ورکې تاسو د پوزې نه مچان نه دي یو منټ ذلیله شي په دې شعر خو ما دا یو ډاډې ته وې ډاډې هغه پې ما ډاډه سقا کړې نو که مینه ستا راپاره بل شی نو او بهر کې داره د مینه د خلوص مینهوال هم ګپ لګو شاته رقم دې شاته ګلګوتې سره دی او هغه ته ویلي چې ما خو دې نه ویلې اوس په تاسې دا اکټر څوک دی موبایل یې نه سم شو چې دا ګورو دی ها داسې رانه چې ټول مې ساتلی ده په دې رانه نه خلاص دا ته ووایه ساده ګوره خیر موبایل ونیسه وایه خبرې کوه د ټو سټار واینس په باره کې ستا څه سوچ دی مینهوال ته یو خشته خولې نه پرې سوزنو شونډو څه ووایه السلام علیکم ګرانه مینهواله زموږ چې څومره یاران دوستان دي څومره ملګري دي زموږ د جنید بھائی او یمي دوی خپل چینل کولی وکړو هغې نوم دی ټو سټار واین ګوهر صاحب پرې ډېرې ښې خبرې وکړې الله دې ورله د دې بدلې ورکړي دا وربشي د ټولو نه غټ ګناهګار دا دی ځکه چې الله په ځان ګناهوي جنید ولداګ یو کار بدلې کوي الله هم ښه ده او بس ساته زموږ چې څومره یاران دوستان دي ټول یې سپورټ کوي او مینه وله ورکوي څنګه چې مخکې سپورټ کړي دي په نورو غټو چینلو باندې دغه شانته بوله دا خپل چینل تاسو کامیابوئ چې ستاسو سپورټ سره زموږ د ملګري به کامیابي الله دې کامیاب کړي ډېره خوشحالي پرې راساده کړې ده نو د دې خوشحالۍ بدلې دا صرف ستاسو دپاره دا کیمرې لګېدلي چې تاسو یې ګورئ صحیح ده که نه ټو سټار واین ځان سره یاد ساتئ لایک فالو شیر او سبسکرایب ځان سره یاد ساتئ ګنټۍ نشان به ورله وښئ صحیح ده که نه او الله هم کامیاب کړه خوشحاله اوسئ زموږ ملګري موږ درباندې خوشحالېږو او وایي لیک چې په تقدیر شي هېڅکله ورانېږي نه لیک چې په تقدیر شي هېڅکله ورانېږي نه من رانجه چې پوره کړي نو شنې سترګې تورېږي نه ملګرو یو کرکټر به زما ما به ورته وایي کوږ کوږ به ته ما به ورته تا خو دې ذلیله د راجولي خورې نو خیر دا خو هغه سره به مزاح کوو او دا زما ډېر ښه ملګری دی او ډېر ښه اکټر دی او ډېر سیریس اکټر دی نو اسلم خان یې نوم دی خو به تاسو پېژنئ چې ما د راجولي خره یاده کړه نو هغه خو پوه شي هغې ماشوم ته به ما کله شونډه ته کله څه نو یو ځل ځای ته لاړو نو چې موږ څنګه ورغلو نو بل ټول داسې کېږي د شونډه ته سلام راغلی ما دې ورشه فکر کېږي نو خوارانګو چې په تام را باندې کوم په دې باندې جان یو څه خبرې دې لپاره وکړه السلام علیکم زما یارانو دوستانو ماشاءالله نن زموږ غونډ ټیم ورک راغونډ شوي دي د کیمرې نه شاته هم ډېر کسان ولاړ دي زموږ د جنید او یمي ځان له چینل فالو کړی چې د هغې نوم دی ټو سټار واینز دوستانو چې زموږ یاران دوستان دي مینهوال دي نو پوره سپورټ د دې ملګرو کې ځکه چې ټول عمر یې د بل دپاره محنت وکړو نن کوشش کوي چې خپل ځان دپاره محنت وکړي خپل چینل یې جوړ کړه نو چې څانګه زموږ یاران دوستان دي کو په لر دي کو په بر دي نو د دوی پوره سپورټ وکړي خوشحاله وم Thank you. اوس راولم خلک وایي مرچکې نو مرچکې خو ډېر تریخ شیز دی او پته نه لګي چې په دې انسان باندې دا چا ولې خو دا دې مرچکې چې ته ولې څه چلې نه مړاوه ته دغه خو نه خو کیوټ دی خلکو خوښ کړه د هر ماشوم په ژبه باندې مرچکې ماما نو ستاسو د لاسونو په پلکا کې مرچکلیاله راشه ډېره مهرباني ګوهر صاحب د ټولو نه لومړی خو د تاسو ما د مقرره کړه او زما څومره پښتانه ملګري چې دي د ملک نه بهر دي او په ملک کې دننه دي نو څنګه چې په نورو چینلو باندې دا یمي پټان او جنید بھائی تاسو ګورئ دغه شان د دوی دا چینل نوی کولو کو ټو سټار واینز نو په دې ورله سپورټ ورکړئ او ډېره مهرباني وي شکریه وي او دا ځکه چې نوي ملګري زموږ او دوی د اراده وکړو ډېر زیات ورته خوشحاله وي نو مینهوالو د دې شیرینګ وکړئ او فالو یې کوئ او دا چینل به له مخکې خوشحاله اوسئ تھینک یو یو جهان مننه باقي ګوهر صاحب ووایي نو نوم مې پورې هسې مرچکې دي خو نور د شاته نه خوږ یم ګوهر صاحب تا ته او یو داسې اکټر راته ښیم که نه ملګرو چې ولې دا کرکټر ورکړي که نه یره ډېرې په ټاپ کوي که ولې ساده کرکټر ورکړي هم یې په ټاپ کوي ښکاره خو به منیزې بورې د بوړې خو مړی الله پاک ور ډېره خوبي ورکړې ده نو راځي ستاسو د لاسونو په پړکا کې ظاهر جان هغه انداز کې راشه جان انداز کې شاید خود نه دی کوم انداز کې دا خو چې د اندازونه دي نو نه مړه هغه راشه هغه چې ته به داسې رالې که نه ملي سګې خوارې داسې ګډې وډې خبرې ولې دسته شادګانې به تاسو کوئ موږ له چل نه ده اوس پر دا یو څه ته روغ دي شبره دې باره کې و دا ټو سټار واینز باره کې څه ووایه ګرانو مینهوالو
زه محمد ظاهر ورته غونچګل یم. زموږ د ملګرو خو ډېر وخت چې کوم دی په نورو چینلو باندې کار وکړ، تاسو ولیدل ټولو ورله ډېره مینه ورکړه. او زما ټولو پښتنو ته بس یو درخواست دی چې اوس یې ځان له چینل کولاو کړو 2 Star واینز. د دې سپورټ وکړئ، دا لایک کړئ، دا سبسکرایب کړئ او فل سپورټ ولا ورکړئ چې څومره درنه کېږي. ټولو مینهوالو ته درخواست دی. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. مرګونو دا بیا هم درته اخره کې یو خبره دا کوم یو بل ملګری مې را روان دی چې علي خان یې نوم دی او ماشاءالله ټول عمر په حقوق کې مسؤلیت باندې خلکو زړه ګټلې دی. نور خو سویل انشاءالله بیا ساده ګل مې راته اوس ګیرو کوي تا رئیس صاحب په دغه کې خویندې دي هغوی ته 14 اګست خوشحالۍ خو پام کوئ د دې ډزو نه لږ ځان وساتئ. د ستاسو د لږ ټایم خوشحالي ده او د چا د زندګۍ سوال هم کیدی شي. نو هسې نه په هوایي فیرنګ باندې څوک ولګي نو زما دا ریکویسټ دی چې انجوی یې وکړئ خو د ډزو نه ځان وساتئ. صحیح ده؟ او د شپېلي نه کومګو باندې خو بیا ازادي راوستې آیا دا ٹھیک نو پلیز مینوال سپورټ راکړئ او چې تاسو سپورټ را سره نو زموږ ورکړو دا به ورته خیر زه وایم اصل کې ملګرو که نه تاسو د دې دا 2 Star واینز چې کوم کنه تا دا کې یو او بس دا سمدا ما یار د ما ډېر ورځ وخت دا اصل کې ابریدي دی د زبانه کو شینوالي دی نو لږ بدل زمونږ نو ملګرو بیا هم فون کوي دا بل چې ولاړه دغه لوړه چینار په شان دی نو دا چې خبره کوي نو لګین خلم برګرو کا داسې چایي او دا بل چې دا ولاړ دا ای مرګرو وې دا سیدا په ډېر خواږه چې دا خو خدا زما دې خوان نو مرګرو پر دا مونږ دا وایو کنه دا ګوره دا ټول تاسو په دې ګونډي تندو باندې او دې خپل زړه باندې تاسو له خوشحالي درکې خنداګانې راولي نو دې ماشومانو کو مطلب دې خاکه ورکې کو دې سکاري کو بلې هر څه چې ورکې نو خو په مینه ولا مطلب دا سپورټ کوي او دا چینل خو له تاسو سبسکرایب کړئ د سوچ کې مې او دې نوم سره دلراج صرف دکړې مور ولا راولې چې ډنګور کې ډنګ نو مننه کوم کتونکو ډېره مننه. اول خو چې دی نو بیا یو پیره زه بیا مې مونږ چې سم یو زمونږ د چارته دا باندې ګلخان باندې د ساګ ایکسپریشن شکر الحمدلله مالا ګوهر را کړی دی ګوهر په ما څومره خواري کړې ده نو هغه زه نشم ویلی ګوهر به ډېره مننه کوم ستاسو او بیبي او عبدالله جان هغه چې دی نو مالا ډایلاګ ډیلیوري را کړې ده ما چې څه زده کړه کړې ده نو دا بیبي نه مې کړې ده د هغې ډایلاګ ما سره دي زه چې نن سم یم د بیبي د وجې نه یم هغې نه علاوه فن ما ته صادق نه میلاو شوی دی او اصلاح چې دا د علي خان نه ما ته میلاو شوی نو زه د دې ټولو ډېره مننه کوم چې ما نن خلک خوښوي د دې په وجه